اکثر خلک وایي چې شاعر هغه څوک جوړېدی شي چې چا مینه کړې وي. آیا دا د شاعرۍ دپاره مناسب ده مینه به خامخا کوي؟ سر د نن سبا خلک چې خوښوي د سوشل میډیا شاعران ډېر زیات خوښوي، نو دې سوشل میډیا شاعرانو په اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ شاعر د نور انسانانو په نسبت باندې زیات حساس وي او دې کې د حساسیت ماده چې کومه ده هغه سوای. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو باورجان یم، امید لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله وئ او د ژوند په ښو ساعتونو کې وئ. پروګرامونه به تاسو شاید زمونږ ګورئ، الاسلامیک فاونډیشن پروګرامونه، خو نن داسې پروګرام دی چې د پښتو ادب متعلق دی. د پښتو د ادب یو ستر یو لوی شاعر مونږ سره په پروګرام کې نستې کوي. هغه نه به د پښتو ادب باره کې، پښتو باره کې، د پښتو چې کومه شاعري دی د دې باره کې یو څه پوښتنې کوو. مونږ سره اوسئ، پروګرام تر اخره پورې وګورئ. هغه شاعر څوک دی؟ هغه شاعر شاکر اورکزی دی چې شاید د هغوی کتاب هم تاسو لوستلی وي، د زلک په نوم د هغوی یو کتاب دی، هغه به هم تاسو لوستلی وي. نن به د هغې خوږې خوږې خبرې تاسو باندې واورو. سر جي په پروګرام کې تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه ستاسو د دې چینل، ستاسو چې تاسو خپل مصروفیاتو نه وخت ویستو او ما ته راغلی او ما سره څو خبرې کوي چې زه خپلو مینوالو سره مخامخ راشم، هغوی سره خبرې وکړم او ډېره زیاته مننه. الله تعالی تاسو ته د دې اجر درکړي. ډېره زیاته مننه سر د ستاسو هم چې تاسو موږ ته دومره قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه، الله مو عمر ډېر که، الله مو په عمر کې برکت واچوه. سر د شاعرۍ نه بغیر تاسو په خپل ژوند کې څه کوئ؟ مطلب کوم فیلډ مو دی؟ شاعري خو داسې ده چې دا خو لکه شروع کې د انسان یو شوق وي، یو مشغلۍ، او بیا چې دی په دې فیلډ کې څومره مخکې پرمختګ کوي، مزل کوي، نو دی بیا دغه شوق چې کوم دی دا د یو مقصد وګرځېږي، بیا مقصد تر حده یې کوي. او نن سبا چې کومه شاعري زه کوم یا زه چې ادب سره کوم زما هلې ځلې دي یا کوم ریلیشن دی، کوم تعلق دی، هغه زما شوق نه بلکې یو مقصد دی. خو بیا هم دې سره سره داسې وي چې د انسان سره نور ډېر ضرورتونه تړلي وي، او سره کور وي، بچي وي، او یو فیملی وي ورسره، نو هغوی ضرورتونه، هغوی د خیال ساتل دا هم په انسان باندې فرض وي. د دې فرض ادا کولو دپاره زه بلکې سرکاري ملازم یم په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کې. زه د پښتو استاذ یم، سبجیکټ سپیشلیسټ، نو زه ورسره هغه ذمهواري هم ترسره کوم. خو زه به دلته تاسو د چینل په توسط سره دا یو خبره خپل لوستونکو ته وکړم چې الله تعالی په ځینې خلکو باندې یو خاص رحم وکړي چې هغوی کوم شوق وي هغه د هغوی د ذریعې معاش هم وګرځېږي. نو په دغو خوشقسمته خلکو کې زه هم شامل یم چې پښتو لکه څنګه ما درته خبره وکړه چې دا شروع کې زما شوق و او بیا مې وروسته مقصد وګرځېدو. همدغه شوق، همدغه مقصد اوس زما د ذریعې معاش هم دی، یعنې د دوه ټیمه د روټۍ د ګټلو ذریعه هم زما همدغه پښتو دی، همدغه ادب دی. نو په دې حوالې سره زه د الله تعالی چې څومره شکر ادا کړم دا به کم وي. سر چې کله یو سړی د یو فیلډ طرف ته متوجه کېږي د هغې څه وجه وي، نو تاسو داسې کومه وجه وه چې تاسو راغلی او تر کومه وخته نه داسې چې کوم د پښتو د ادب هلې ځلې کوئ؟ تر څو پورې چې د پښتو د شاعرۍ تعلق دی یا د لیک لوست تعلق دی، نو دا خو زه د سکول دور نه باقاعده په دې کې کار کوم، شعر مو مې لیکلو او کتابونه مو مې لوستل، دا خو د سکول دور نه دا خبره روانه ده. خو بیا باقاعده چې لکه عملي طور باندې چې کوم یو هلې ځلې دي، دا په 2009 کې چې کله په دې اورکزو کې یا په دې ټول ایکس پاټه چې کوم دی په دې کې د حالات داسې جوړ شو چې خلک په خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شو. نو خلکو کې زه هم شامل وم، مو هم خپل وطن، خپل کلی، خپل کور پرېښودو او کوهاټ ته راغلو. نو په کوهاټ کې بیا 2009 نه باقاعدګي سره دلته بیا ادبي ټولنو کې ما باقاعده شرکت شروع کړو په مشاعرو کې، او بیا ادبي چې کوم شخصیات دي هغوی سره راشه درشه، هغوی سره تعلقات ناسته پاسته، نو دا به باقاعدګي سره شروع شو. نو 2009 نه باقاعدګي سره زه عملي طور باندې په دې میدان کې خپل خدمات پښتو سره پښتو دپاره کوم. نو هغه نه مخکې چې کوم زما کومې هلې ځلې وې، نو هغه زما ذات پورې محدودې وي. خو بیا 2009 نه پس باقاعدګۍ سره اجتماعي شکل کې نو زه دا کوم خدمات دا ترسره کوم. سر د پښتو خو ډېر زیات صنفونه دي، په کوم صنف تاسو زیات کار کړی دی؟ نظم، غزل یا داسې نثر، داسې نور څیزونه باندې؟ بالکل ډېر صنفونه دي.
شروع کې خدا سي دا چې سړی لکه زه اکثر ما خبر تاسو مخکې مکه چې شاعري سره شروعات اکثر د شاعران چې کوم دي دا شاعري نه کوي بیا شاعري کې غزل په نن سبا ډېر زیات خوښولی شي او نو ما هم شروع غزل لیکلی دی او غزل ته مې ډېر توجه هم ورکړې ده او اوس هم غزل مې زیات خوښ دی خو دې نه علاوه نورو صنفونو کې هم ما کار کړی دی ما آزاد نظمونه هم لیکلي دي ما پابند نظمونه هم لیکلي دي او بیا نور چې کوم صنفونه دي کیتې وغیره دا مې لیکلي دي او هایکو مې لیکلي دي خو زیات کار مې چې کوم دی په غزل کې کړی دی او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نثر کې هم زه نن سبا زیات توجه مې اوس د شاعري په ځای باندې نثر ته دی او بیا په نثر کې چې کوم تحقیق دی نو تاسو ته به دا هم علم وي چې په دې وخت کې زه د پښتو اکیډمي پېښور یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي کوم نو زیات ما چې کومه توانایي د هغه په تحقیق باندې صرف کېږي نو بیا په نثر کې چې کوم اصناف دي هغه کې تنقید دی تحقیق دی او دا مختلف مقالې دي مضامین دي او بیا کوم تخلیقي صنفونه دي لکه افسانه ده ناول دی وغیره بیا په دې تخلیقي صنفونو کې بیا تکل او افسانه او دغه دوه کې ما ته به ازمویي کړي ده ما لیکلي دي خو هغه ډېر په کم مقدار سره دي او ډېر زیات توجه مې نه ده ورکړي او زیات توجه مې چې کوم ده تحقیق ته دی او تنقید ته دی. سر تاسو چېرته په مزاح باندې کار کړی دی؟ اکثر خلک مزاح ډېر زیات خوښوي د مزاحیه چې کومه شاعري وي تاسو چېرته په دې باندې کار کړی دی؟ نه چې چېرته که داسې یو نظم وغیره نیم یا یو شعر نیم یا چېرته په مضمون کې چېرته معمولي غوندې ټچ غوندې مې ورکړی نو هغه خو څه نشم ویلی خو نور داسې باقاعدګي سره ما په طنز و مزاح کې کار نه دی کړی او طنز و مزاح مې خوښېږي او زیات مې خوښېږي چې کوم خلک طنز و مزاح لیکي هغه که په شعر کې وي او که په نثر کې وي هغه زه لولم ما خوند هم ترې نه اخلم. ډېره زیاته مننه سر. یو پوښتنه داسې ده چې معذرت سره درته وایم اکثر خلک وایي چې شاعر هغه څوک جوړېدی شي چې چا مینه کړې وي آیا دا د شاعري دپاره مناسب ده مینه به خامخا کوي؟ مینه خو داسې ده چې صرف شعر دپاره نه بلکې هر انسان دا یو ضرورت دی انسان چې کوم د انسان ماده چې کومه ده انس نو د دې منم چې کومه دغه مینې محبت دی یعنې انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی نو دې کې نیچرلی الله تعالی دا یو ماده اچولې ده چې دی به مینه کوي خو اونکې مینه چې کومه ده لکه دا زمونږ خلک یو ډېر محدودو منو کې اخلي نو هغه مینه یو ډېر وسیع سیز دی یو ډېر وسیع او افقي جذبه ده د دنیا په ټولو انسانانو کې دا موجوده ده دې نه بغیر انسان نشي پاتې کېدی نو بیا یو شاعر چې هغه د ولس ترجمان وي هغه د خپلې معاشرې ترجمان وي نو هغه بغیر څنګه د مینې نه بغیر څنګه پاتې کېدی شي خو یو خبره ده چې لکه کوم منو کې لکه تاسو کوم سوال وکړو د دې هغه پس منظر ته چې موږ ګورو نو هغه داسې ده چې لکه کوم منو کې چې مو اخلو نو هغه دپاره نه ده ضروري چې یو انسان یو بل انسان سره مینه یا د یو هلک یو جینۍ سره مینه نو دا مینه چې کومه ده دا هم د دې مینې یو جز دی دا هم ضروري ده خو دا هغه دپاره شعر دپاره نه دی ضروري شعر دپاره چې کوم شی ضروري دی هغه یو احساس ضروري دی یو شعور ضروري دی یو ادراک ضروري دی نو هغه چونکې دا حساسیت چې کوم دی دا په شعر کې د عام انسانانو نه لږ سوا وي نو دا حساسیت شعر دپاره بې انتها ضروري دی چې یو واقع کېږي یو منظر دی یو عام انسان چې کوم دی هغه په کوم نظر باندې ګوري یا کوم احساس ترې نه اخلي نو هغه شعر هغه په دوه نه اخلي دوه چنده اخلي نو دغه یو فرق دی چې په عام انسان او په شعر کې چې شعر د نور انسانانو په نسبت باندې زیات حساس وي او دې کې د حساسیت ماده چې کومه ده هغه سوای. ډېره زیاته مننه سر. د نن سبا خلک چې خوښوي د سوشل میډیا شاعران ډېر زیات خوښوي نو دې سوشل میډیا شاعرانو په اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ ګوره دا خو یوه دنیا ده دنیا کې هر قسم ته خلک موجود دي او شاعران هم بالا قسم ته شاعران دي هر چا یو خپل ذوق وي خپله یو خوښه وي او د هر شاعر خپل اورېدونکي خپل مینوال وي نو دا خو داسې ده چې لکه یو دور داسې و چې اول د کیسټي شاعرانو کیسټ دور و نو خلک به هغوی ته کیسټي شاعران ویلو یعنې هغوی زیات په دې میډیا باندې راج و او چې کوم ښه لوی شاعران و هغوی هغه رسۍ نه وه هغه بنیادي وجه همدغه وه چې هغه زموږ د ولس چې کوم ذوق دی یا د ولس چې کوم شعور دی د هغه سطحه لږه د کمه ده او زیاته نه ده او عام شاعران چې کوم دي هغه د خپل د شعر یا د خپل د ذوق سطحه چې کومه ده هغه دومره لاندې رکوزو ته نه پرېږدي لکه کوم چې عام ولس کومه غوښتنه ده نو د دې وجې نه لکه کوم د
اعلی پای شاعران دي هغه اکثر د خپل د ولس نه لږ فاصلې باندې پاتې شي. نو سوشل میډیا چې کومه ده دا هم زه ورته په دوه انګلو باندې ګورم چې یو طرف ته دی خو ډېره پیدا مو کا او یو زیات لوستونکي پیدا اورېدونکي ناظرین پیدا کو مخته راوستو ډېر خلکو پښتو سره شوق جوړ شو. خو دویم طرف ته دغسې دا چې لکه څنګه مو مخکې خبره وکړه چې لکه څنګه د کیسټ شاعران وو هغوی به د عام چې کوم د شعر دپاره چې کوم ذوق دی یا کوم معیار دی یا کومه پیمانه وه نو هغوی د هغه خیال نه ساتلو نو هغوی به لاندې راپرېوتو. نو همدغسې نن سبا د سوشل میډیا هم زیات شاعران چې کوم دي نو هغوی هغې سطحې نه راپرېوتلي دي. هغوی صرف بس د اورېدونکو د لاسونو ټکولو ته یا د اورېدونکو واه ته خوشحالېږي او هغوی د معیار هغه خیال نه ساتي. که چېرې همدغه شاعران چې هغوی یو ډېره وسیع حلقه لري یو ډېر زیات مینهوال لري یو ډېر زیات اورېدونکي کتونکي لري که دوی د خپل د شعر د معیار چې کوم دی د دې باندې لږ پام راوګرځولو د دې پام راوګرځولو د دې خیال یې وساتلو نو دا به د پښتو ادب او د پښتو شعر او ته ډېره پیدا ورسوي. پکار دا دی چې لکه دې ته د سنجیدګي سره متوجه شي چې دوی اوس یو وسیع حلقه لري یو مینهوال لري لوستونکي لري ناظرین لري. نو پکار دغه دی چې دوی د خپل لوستونکي چې کوم دی دوی د ذوق معیار چې کوم دی نه دا چې دوی د خپل لوستونکي پسې راټیټ شي بلکې د خپل لوستونکي یا خپل اورېدونکي خپل کتونکي دوی د معیار چې کوم دی دوی بر راوخیږي او ځان سره راوچت کړي. نو اصل شعر مقصد دغه دی چې هغه د عام لوستونکي د عام وګړي هغه د معیار د سوچ معیار د ذوق معیار هغه ځان سره راوچت کړي. نو دا به داسې صورتحال کې بیا ډېره زیاته بهتره وي نه کې دا چې دوی د شاعران چې کوم دي دا د لوستونکي معیار ته راپرېوځي نو دا د پښتو د ادب او د شعر په ګټې باندې نه تمامېږي. ډیره زیاته مننه ملګرو د شاکر صاحب نه بساورو هم خبرې خو مو ډېرې زیاتې وکړې. یو سوال دی خو هغه به د شعر اورېدو نه پس کوو. شاکر صاحب مینهوالو سره به څه شریکوئ؟ مینهوالو ته به زه خبرې خو مو ډېرې وکړي دا ټولې ما مینهوالو دپاره وکړي خو زه چې تاسو غوښتنه ده نو زه به یو غزل خپلو لوستونکو اورېدونکو کتونکو دپاره وړاندې کړمه. خدای دې وکړي چې دوی ټولو د خوښې وړ وګرځېږي. غزل دی چې مطلع ده ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره او ته څه خبر یې د جذباتو له شدته یاره. ډېر ښه شعر دی. مننه. ته څه خبر یې د احساس له اذیته یاره ته څه خبر یې د جذباتو له شدته یاره او ته څه خبر یې چې دا خلک وریژې ولې نه خوري ته څه خبر یې چې دا خلک وریژې ولې نه خوري ته څه خبر یې په وطن کې له غربته یاره. مننه. ته څه خبر یې چې دا خلک وریژې ولې نه خوري او ته څه خبر یې په وطن کې له غربته یاره. مننه. ته څه خبر یې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي ته څه خبر یې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي او ته څه خبر یې د رشتو له اهمیته یاره. مننه جي. ته څه خبر یې چې څوک عام څنګه وي خاص څنګه وي او ته څه خبر یې د رشتو له اهمیته یاره. مننه جي. بل شعر دی چې ته څه خبر یې چې په تا پسې حال څنګه وي ته څه خبر یې چې په تا پسې حال څنګه وي ته څه خبر یې د خپل یار له طبیعته یاره. مننه جي. مننه جي. ته څه خبر یې چې په تا پسې حال څنګه وي او ته څه خبر یې د خپل یار له طبیعته یاره. مننه جي. تشکر. ته څه خبر یې چې په تا پسې حال څنګه وي او ته څه خبر یې د خپل یار له طبیعته یاره. او بل شعر دی چې ته څه خبر یې چې د زړونو تعلق څنګه وي ته څه خبر یې چې د زړونو تعلق څنګه وي ته څه خبر یې د مزاج له نزاکته یاره. مننه جي. بل شعر دی چې ته څه خبر یې چې زه دومره ناکام ولې کوم ته څه خبر یې چې زه دومره ناکام ولې کوم ته څه خبر یې د الفت له روایته یاره. مننه جي. بل شعر دی چې څه تندر پرېوتو چې نه کړي ساقیانه خویونه څه تندر پرېوتو چې نه کړي ساقیانه خویونه څه ګلۍ وشوله چې پرېوتې له سطه یاره. مننه جي. مکترز ده. او ته څه خبر یې چې دا درد د شاکر بخښنه غواړم ته څه خبر یې چې دا درد د شاکر اساسه ته څه خبر یې چې دا درد د شاکر اساسه ته څه خبر یې د دې درد له کیفیته یاره. ډېره مننه باور تاسو هم او د ټولو اورېدونکو کتونکو هم ډېره زیاته مننه سر. که یو څو شعرونه ملګرو سره نور شریک کړئ نو زه وایم چې دا به بیا ډېره خوند وکړي ډېره مزه به وکړي.
مننه. زه کوشش کوم چې داسې څه چلو په هغه درته بیایم. ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم. ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم. احساس د تنهایۍ مې زړه سي ځي او زه ولاړ یم. ماښام دی ښکلي واړه کور ته ځي او زه ولاړ یم. احساس د تنهایۍ مې زړه سي ځي او زه ولاړ یم. او د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم. د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم. په هره لاره خلک ځي راځي او زه ولاړ یم. مننه جي. د ژوند په څلور لارې کې د ځان په تماشه یم. په هره لاره خلک ځي راځي او زه ولاړ یم. او حیران یم چې زه څه له دې ګلشن ته یم راغلی. حیران یم چې زه څه له دې ګلشن ته یم راغلی. هر څوک د خپلې خوښې ګلاب وړي او زه ولاړ یم. او دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده. دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده. په خپل ټیکري مې اوښکې پاکوي او زه ولاړ یم. مننه جي. دا صبر د زړګیا که د صبر انتها ده. په خپل ټیکري مې اوښکې پاکوي او زه ولاړ یم. او شاکره لیونتوب زما د نورو په شان نه دی. شاکره لیونتوب زما د نورو په شان نه دی. پرېوځي په دې ځای کې لیوني او زه ولاړ یم. ډېر ښه شعر دی. سر یو پوښتنه به درنه بله هم کوم چې تاسو چې کوم یو ځل کتاب خو راغلی دی که نه، د بل کتاب څه سوچ مو کړی دی؟ د ځل دا په 2013 کې چپ شوی دی. دا خو زما د تیر د 1300 کالو د شاعري هغه انتخاب و چې هغه ما چپ کړی و. نو 2013 نه پس دومره مدام نه دی شوي. او اوس خو په الحال داسې ده چې زما شاعري طرف ته رجحان چې کوم دی، توجه چې کومه دغه هم لږه کمه شوې ده، ځکه چې زما په سر باندې دا د پی ایچ ډي دغه یو درنه مرحله پرته ده. نو زه زیات توجه شاعري طرف ته نشم ورکوی تر څو چې زه د خپل د پی ایچ ډي د دې تیسیس نه مکمل طور باندې فارغ شوی نه یم. نو په دې دوران کې لږه شاعري داسې ده چې وخت مناسبت سره ما کړې ده، خو هغه ډېره کمه ده. نو په الحال د شعر د چپ کولو زما په الحال داسې څه اراده نشته. البته ما سره داسې ډېرې مقالې پرتې دي، تحقیقي او تنقیدي مضمونونه سره پرته دي. که بیا ما په راتلونکي کې کتاب چپ کولو نو هغه به زما د نثر کتاب وي انشاءالله. ډېره زیاته مننه شاکر صاحب د وخت راکولو. ملګرو دا و شاکر او رګزی تاسو په خپله باندې واورېدو د دې خوږې خبرې او د دې خوږه شعرونه. تر بل پروګرامه پورې خپل باورجان ته ورکړئ اجازت د خدای په امان.